بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګري تفصیلی پوښتنه کړې ده چې یو مال د اوو کسانو په نیت باندې اخیستلی شوی وي او دوه کسان دوی دي او درې کسان ورسره نور دي. په بالاخره خو د سوال لوب او لباب او خلاصه یې دا ده چې هغه کسان چې کوم درې کسانو د دوی نه غیرو اول کې ورسره د شرکت خبره کړې وه، وروسته د شرکت خبره دغه دو د طرف نه ختمه شوله، نو دوی وایي چې هغه دریم کس موږ د ځان سره دوباره شریکولی شو که نه؟ جواب دا دی چې بالکل یې شریکولی شئ. په غټ څاروي کې د اوو کسانو ګنجایش شته، حتی تر دې پورې چې فقهای کرامو په دې باندې تصریح کړې ده چې بهتره همدا ده چې د اول نه ستا د زیاتو کسانو یعنی د اوو کسانو یا د شپږو یا د پنځو نیت وي او ډېر کسان پکې شریک شي. البته که د اول نه یو کس د خپل ځان په نیت باندې اغوستی وي او وروسته به دویم او دریم او څلورم او اووم ملګري د ځان سره شریکوي، نو دا غوره خبره نه ده. غوره خبره دا ده چې د اول نه د دې نورو کسانو نیت پکې شوی وي. بالفرض که د اول نه مثلا یو کس د خپل ځان په نیت باندې غټ څاروی اغوستی دی، وروسته نور شریکوي، باقاعده پرون موږ ته درس کې دا خبره تېره شوله، څلورمه هدایه کتاب الاضحیه کې دا مسله راغله چې بیا هم جواز لري خو سره د کراهت نه. نو په دې ذکر شوي صورت کې هغه دریم کس د ځان سره شریکولی شي او شرعاً هېڅ قسم مشکل نه لري.